شنو درو، سمسورو باغونو، د یخو اوبو، طبیعي چینې سنګلاخ درې ته ځانګړې ښکلا ورکړې. د میدان وردګ ولایت د جلریز ولسوالۍ سنګلاخ دره زړه راښکونکې طبیعي منظرې او ښکلاګانې لري. د کرنیزو ځمکو د خړوبولو لپاره تر نورو سیمو اوبه هم پکې زیاتې دي چې د کرنې او باغدارۍ او د سیمې په سمسورتیا کې ښه اغېز کړی دی. د سنګلاخ درې ډیری وګړي په کرنه او مالدارۍ بوخت دي او ډیری کورنۍ خپل ورځنی پیداوار له همدې لارو په لاس راوړي. په هیواد کې رامنځته شوی ډاډمن امنیت سنګلاخ درې ته نور هم ښکلا ورکړې او د دغه سیمې اوسیدونکي په امن چاپیریال کې خپل ورځني کارونه ترسره کوي. د میدان وردګ ولایت ډیری سیمې همداسې طبیعي منظرې او ښکلاګانې لري. په تیرو جګړو کې دلته خلک له ناخوالو او کړاوونو ستړي وو. ښکلی طبیعت هم د جګړو له امله نیم ژوندی او خړ پړ وو. اوس مهال هلته هر څه د نوي ژوند ساګانې اخلي او د الله تعالی په دې لوی او سمسوره ځمکه د ژوند کولو هیلې را ژوندۍ شوي دي.
حمید حسن، سلام کابل، میدان وردګ.